سلامونه دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې په 14 تاریخ باندې د درېیمې میاشتې د پای نټورک 6 کاله پوره کېږي او هر کال چې کله دغه 14 تاریخ راشي نو پای نټورک کې خپل یو ډے بناوي. نو څنګه چې دا د دې تېره شوې دا 14 تاریخ راغی نو پای نټورک چې کمپاونډر و هغې پکې یو نوی اعلان وکړ چې اوس کمپاینر چې دي کوم کسان چې پای دي نو دوی به اوس پای ډومین اخیستی شي. پای ډومین یعنی پای ویب سایټ. تاسو ته پته چې ډومین څه شي ته وایي، ډومین څه شی دی او د هغې هوسټینګ او هغه ما باندې ویډیو جوړه کړې یم، د هوسټینګ باره کې به زه ویډیو جوړم کړم. نو دا یو بهترین فیصله هغو کړې ده چې اوس پاینر چې کوم دي کومو کسانو چې پای دي نو دوی به اوس پای ډومین اخلي. په ډومین کې بیا ډېر قسمونه دي، ځینې پکې های کوالټي دي، ځینې پکې لوی او مختلف دغه. نو تاسو به پای ډومین څنګه لیندلی، څنګه ورکړي دغلته پای ډومین. د پای ډومین یې ورکړی دی، د ریډ مور او دې پسې چې دا کوم د پای ډومین اپشن یې ورکړی دی. نو دا د 14 تاریخ نه وروسته دیو دا اناونسمنټ چې څنګه کړی دا انټرفیس دلته په دیو هوم پیج باندې شو شوی دی که نه. نو لکه که تاسو فرض که وغواړئ چې موږ ډومین لرو، دغه ډومین باندې به کلیک کوئ، بیا دغلته لاندې دا ټول شرایط او ضوابط چې کوم یا کوم ټریم اینډ کنډیشن چې ورته وایي هغې ورکړي دي او دغلته لاندې گو ټو ایکشنز باندې څنګه کلیک کړئ نو ستاسو والټ چې کوم دی، ستاسو د پای والټ چې دی د پای والټ به تاسو کولاو شي او دغلته ستاسو کوم 24 الپاس چې دي ستاسو د والټ هغه به دغه ځای کې شو شي. دغه چې څنګه شو شي دا به انلاین کې ستاسو انلاک به شي، دا ستاسو والټ چې دی دا به داسې انلاک شي. په دې پوهه کومه چې تاسو به څنګه ډومین به څنګه هلئ او دغه کې ورځې مو ورکړي دي چې لکه تقریبا 130 ورځې دي. په دې کې دننه تاسو ډومین اخیستی شئ. نو که تاسو چېرته پای نه ډومین هلئ، صحیح ده، په ډومین کې هغې مختلف پراډکټس ستاسو پراډکټس یا تاسو د پای نه تاسو کوم پراډکټس تاسو له درکړي د هغې په ذریعه باندې به تاسو هغه پراډکټس بیا خرڅولی شئ ستاسو ډومین په مدد سره، ستاسو د ویب سایټ په مدد سره. نو نن هم په دې پوهه کومه چې ډومین به څنګه هلئ. نو دغه خپل والټ چې څنګه کولاو کوئ د به لږ صبر وکئ، والټ به کولاو شي. دغلته ګوره سیکیور یور ډومین پای ډومین که نه. نو دلته تاسو کوم قسم ډومین چې تاسو هلئ نو خپل نوم یا په کوم امیزون په نوم باندې هلئ، د ګوګل په نوم باندې، په هر نوم باندې تاسو ډومین هلئ هغه به تاسو دلته میلاویږي. نو دلته فرض کړه زه دغه نوم ورکومه زیب شاپ که نه چې دا ډومین اویلیبل دی که نه دی، دا وایي چې هغه دا ډومین اویلیبل دی، صحیح ده. دا 130 ورځې ورکړي، دغه ټایم پکې ورکړی دی. او دا کوم بیډ چې کوم دی بیډ دې باندې څنګه کلیک کوئ نو تاسو له بیا تاسو دا کوم ډومین چې تاسو کوم نوم ورکړی دی دا ډومین به تاسو اخیستی شئ په دې باندې، صحیح ده. دا زه اوس په دغې باندې کلیک کومه د بیډ باندې چې مخکې څه کېږي، صحیح ده. مخکې به دې پراسس دي او دلته یې ما له ورکړي هم دي دا چې دا ډومین چې تا کوم انټر کړی دی دا موږ سره اویلیبل دی، دا الریډي موږ سره شته. خو تاسو تا نه چې کوم دی نو دا 10 پای چې کوم دي که نه دا تقریبا کم از کم 10 پای به دا زما نه کټ کوي، صحیح دی. دغلته یې ورکړي چې د دې پرایس چې کوم دی ستا نه به 10 پای کټ کېږي، صحیح ده. تا له به ډومین درکړو خو تا نه به 10 پای کټ کېږي، صحیح ده. دغه ما بین باندې هغه بین باندې څنګه وګورو نو دغلته یې ورکړي دا ورکړي ما نوټیفیکیشن دغه چې دغه ډومین دی، صحیح ده. او دغه بیل دی 10 پای دی. نو زه دغه پلیس بیډ باندې زه کلیک کوم، پلیس بیډ باندې څنګه کلیک کوم نو دا به زما نه پای کټ کوي، بیا زما د والټ نه به دا 10 پای کټ کوي، صحیح ده. خو ما سره چونکې اویلیبل پای چې کوم دي ما سره اویلیبل پای نشته، زما پای چې دي دا لاک دي 2027 پورې، نو زه ډومین نشم اخیستی په خپل پای باندې. نو که تاسو فرض که پای اویلیبل وي نو تاسو بیا اخیستی شئ دغه طریقه را. په دې طریقه کار باندې به تاسو د پای نه ډومین لرئ او دا ډېر ښایسته چانس دی. چانس میس نه کوئ، چا سره اویلیبل پای نو هغه مهرباني وکړئ ځان له ډومین والئ په دې طریقه باندې.